بدی مردان کی اول اسلام آباد کی جنکہ راوتی چغی والی میرا جسم میری مرضی اسلام آباد یو نوجوانو یونیورسٹی میں راوتو عالم طالب نو بسری پٹکے نو لاس کی تسبیح نوی یو عام لکو یونیورسٹی میں راوتو اگا لک اگا جنیت چوکتل صرف نکری چولے دے اگا جنیل خپل کوٹو یستو ورتے واچولو ورتے وے دا خدای ظالم دا حیا ملک پاکستان کے اسیگی بہر دنیا دا شی گوری تولی دنیا دی تخپل کیمری فٹ کڑی دی نو ظالم کم از کم دا کوٹ واچو چی دا بدن دی پٹشی اگا جنیل دمرا غصہ ورلا الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم جناب صدر مجلس دیر انتہائی قابل قدر علماء کرام مفتیان حزام دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ددیون کونسل زیر سایہ تاسو دمرا کثیر تعداد کے نن را جمعی مانمخ کی حضرت مولانا محمد عاقل انصاری سے حفظہ اللہ تعالی دا آسیے خبر اکڑا ماویزو صرف تاسو تدا بیان کم چه دا آسیے سوکوا او دا آسیه دا تذکره ولی وا دا پا گجرانواله کی یو خزوا عیسایانو کی وا غریب خزوا دا خلقو کورونو دا بطلا وغی کی بے خدمت کولو وغی بلگی لگی پیسے ورکولے بیاغین بعد چچاو پٹو کے دا لونو کول دا لونو پورزو کے تاسو تپتے مرزدور نملاویگی نو دا با آغا مزدورائی لمطلا چونکہ پنجاب کے عمومی رواج دا دے چھ زنانا لونو کی شریکی ہوئی نو دے زنانا آسیے دا غریب خاندان نوا عیسایانو دیر شکال دا دی عمرو پا دا دیر شکال کے دیتا چا کنزل نو کڑی دے چا بیزتی نو کڑی چا کمزے و سیدہ پا برادرائی کے مسلمانانو بدے سر ہر قسم امداد کولو کلچ لونو کے دل دا لونو دوران کے دے گی ڈیدہ سے بغیق کی نیولے با نور زنانم ور سر مخی تولاڑے وے او دے پلیتے دے مردار غزنانو توے ویستاسو پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وی چکل مرشو نو داغ پا پوزا کے او پا خلق او پا جب کے معاذ اللہ وی چنجی شو داد دے الفاظ دے پہ ایف آئی آر کے موجود تھی پدی وجہ باندے علماء و مطالبہ اکڑا لگا پرون نابل و رز نندرم و رز دا مردان پزمکا باندے یو گستاخ پدی سرڈے رو منگا کے غ گستاخی کڑے وا دا پیغمبر توہین کڑاو دا آسیے دا کیس نباد علماء چی راویخ شو نو صرف دا مردان پزمکا چی چاچا گستاخی کڑے وا منگا والا نندرم و رز دا سزائے موت ورتا ستاسو دا مردان پا عدالت کے دہشت گردے پا عدالت کے غط سزائے موت ملاو شو دا شیرگڑ والا چکم مجرمو اغم دغا سے گستاخی کڑے وا اغتم سزائے موت ملاو شو نن نشپک میں آشتے مخ کی عرفان کذاب دا نبوت دعوی کڑے وا گولی باغ مردان کی سزائے موت ورطا ملاو شو نو دا داغین بعد علماء راویخ شو دغا زنانا چوا نو دا باعزت طور یورپ تا رخصت کڑے شوا او جج دا ہوئے چه بدے باندے سگنا ثابت نشو چه غولی گلے شوا نن پا یورپ کے ما تا مسلمانانو ہوا ہے کہ جماعت صاحب پیغمبر تا جاگا سے کنزل دلی دی جماعت یہ وسانا خبر ہے پودینہ کے مسلمانانو استاسو دشمن کے استاسو حیثیت و آیا کہ چری دو قدر امام الانبیاء محمد رسول اللہ بارک دال بازو کہ پیغمبر کے منہ میں پیغمبر کی ناک میں کانوں میں پیغمبر کی آنکھوں میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے جدال آیا
په ما او تا باغ سړی خلګي یا د نن نسمو د مخ کې تاسو اوریدلی چې د پنجاب گورنرو ما بیګا د پنجاب جلسه کې ما خبره وکړه د تلګنګ جاټلی په جلسه کې شپې हमने आज से कई साल पहले ये ऐलान किया था कि सलमान तासीर गुस्ताखे रसूल था और गाजी कम गाजी ना तीजू है ना मखामख खलक तीजू है खप जगह हुआ है उमदगा सलमान तासीर چې د پاکستان کې د پنجاب گورنرو آسیه ته وی چې زبستا دفاع کوم تا پیغمبر پس کنزل کړی دي نو څه چلو شو زبد دفاع کوم ورسره یو ساده پولیس والا ګنمنو هغه ورلا په سر باندې ټوپک کې خودو او دومره ګولې وښتو چې هغه واپس درا پاسې دو قابل پاتې نشو او په ځای باندې مردار شو مونږ بچي والے په دې مردان کې تاسو گواہی په ټول وطن کې علما را پاسېدل دا چې به والي چې سلمان تاثیر دن قادیانه دې ځان نخکار کوي لیکن چا زمون خبره نه منله ممتاز قادری ته پانسی ورکړې شو جنازه دې قام وکتا چې بچا پکې د مسلک اعتبار ته نه دی کتلی بلکې دومره دنیا جنازې لراغلي وا چې د پاکستان میډیا داغه د شمارین ناکام شوا لیکن ورپسې یو کیس راغی شکور نو می یو قادیانیو په سرګوده کې هغه مردار امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم پشان کې او د قران پشان کې یو کتاب ولیکلو هغه کې قران پسم کنزل وکړل پیغمبر پسم کنزل وکړل هغه سړي باندې دا هغه علما را پاسې د لفایار د 298 سی مطابق د 1984 د امتناع قادیانیت اډیننس مطابق پاغه فایار وکړو 15 کال هغه ته جج قید ورکړو 15 لک روپے جرمانه کړو نو 15 کال یو سړی ته قید ملاو شو 15 لک روپے جرمانه شو او په دویم کال باندې هغه شکورا بیغه ته په پنجاب کې هغه شکورا نو می قادیانه بیا په امریکا کې د ډونلډ ټرمپ سره په میټینګ کې ناستو تاسو نه تاسو کوم زما استاد ملزم 107 کې لاړو بغیر ضمانت جیل نه سوکرا استیشي 302 के लाड़ो सो के रास्तेशी 506 के लाड़ो सो के रास्तेशी 188 पे आ गए 22B 22A पे आ गए 21A पे आ गए 3 एमपीओर आ गए 16 एमपीओर आ गए 370 आ गए چې هر قسم مقدمه په جدر شوا هغه د جیل نه سوک نشي راځته کتا سو خیال کړی مونږه بل ورځ جیل ته پروګرام لتلو جیلیان راجم کړو هغه د ختم نبوت په موضوع بیان کولو نو چې مونږ وردن شو ملمانو په دې ځای به راته مهر لګولو د دې غاړم او شمارلو چې واپس راتلو بیا او شمارلو بیا په دې ځای باندې هغه مهر یو کتو هغه نه بعد مونږ بهر را پری خودو یعنی ایس سوک جیل نه واپس نشي راوته چې سو پوری داغه ضمانت نشوي او دې چې دې په دریم کال باندې د امریکا کې د ډونلډ ټرمپ سره ناشته لیکن د ترجمان سوکو ترانسلیټر سوکو د سلمان تاثیر زوی نذیر تاثیر نن په امریکا کې د قادیانانو ترجمان دی او داغي ترجمانی کوي خلک وی علماء اوس چلو کو علماء غریبانان خو میدان ته راوتی دي تای ملګرتیا کړي دا لګیه صبر کو ورته میدان راغونکو زما عزیزانو لیکن الحمدلله په دیم را تفخر دی چې کم میدان راضی د پیغمبر دشمن راضی د قام هغه خلق راضی چې دا قام تبا کول غواړي دغه مقابله ته چې کله یو مولوی سے میدان ته راوته وي الحمدلله تاسو املا تړ کړی دی وایندم توقع د املا تړ به کوي ان شاء الله تعالی بدی مردان کی اول اسلام آباد کی جنہ کہہ رہا ہوا تھے چغی والی میرا جسم میری مرضی اسلام آباد یو نوجوان یونیورسٹی میں رہا ہوا تو عالم طالب نو بسری پٹکے نو لاس کی تسبیح نوی یو عام لکو یونیورسٹی میں رہا ہوا تو
هغه لکه هغه جنای ته چې وکتل صرف نه کری اچولې دی هغه جنای له خپل کوټو یستو ورته واچولو ورته وې د خدای ظالم د حیا ملک پاکستان کې اوسېږي بهر دنیا دا شی ګوري ټولي دنیا دې تخپل کیمرې فټ کړی دي نو ظالم کم از کم دا کوټ واچو چې دا بدن دې پټ شي هغه جنای له دومره غوسه ورله هغه د یونیورسيټي سټوډنټ باندې هغه کوټي مغله په مخ باندې وښتو ما سره ویډیو پرته ده او بیا دا غینه بعد هغه نکرم ویستو بربند روانه شوی میرا جسم میری مرضی بیا اعلان شو چې مردان کې با میرا جسم میری مرضی والا راوزی ما ته جمعه پر اسپته ولګي د باغ جامع مسجد کې ما اعلان وکړم د مردان نوجوانانو کالج والو یونیورسيټي والو آج غیرت کا دن ہے ہم مقابلہ کریں نوجوانان امرا پاس سیدل علماء امرا پاس سیدل منگ ټول یو زبردست تحریک اعلان وکړو چې کداغه جنکه راوته نو منگ ورپسې دا اعلان خپ نر باندې پکلک کړو چې ټوټي ټوټي بخپل کورونو ته واپس زی نوجوانان هم لاسونه اوچت کړ چې موږ دغه ته تیار یو بلکې دې حدا پوري چې ما د یونیورسيټي نوجوانان را جمع کړو ما ورته وی چې کوم چارهونی ولا بداغي جمعه پرس خبره وشو انتظامی والا رابطه وکړه ویچاره تاسو دا اعلان کړل مې بالکل هم کړل مونږ بزان وجنو خدای نه پریږدو اغیرا توی ما ته وی چې یرا دا خو کچاري با پرده راوځي او صرف بینر ور سره صرف خپل او تحریک چلی ما ورته قسم په خدای کدا کې تم پریږدو دې تم نه پریږدو په انتظامی سره دی الله خو کی اغید مردان امن تو قتل اغي په مکمل پابندي ولګول چې دا پریس کلب خواته هم نه راوځي ما ته یونیورسيټي نه سټوډنټ ټلیفونو کوي چې سبا غششته مې چپک درلا هغه ویګینه لکه ملاویږي به بوزو به کنه ما ورته وای چې پکړې اوس نن سٹاپ مردان کې یو اعلان شوه دی چې په ټیک ټاک باندې کم نوجوانان زما اوستا بچي زما اوستارونه سبب دا د معاشري لوی لوی جرګمار جوړیږي دا په معاشره کې خلکو ته ولاړی واړه واړه خلک به دا ټول ورته ناشتي او دا به ملک سی بي دا به یو مشري دا به یو عزت او عظمتي لیکن کدن د په ټیک ټاک باندې د خپل بدن سودا کړي او د پاغه ټوک ټاک باندې چوکره ثابت کړي ما ته په ایمان وای دې به سبب معاشره کې ودرې دي نو کنن انتظامیه دا اعلان کړی دی مونږ ورته ویل دي چې ان شاء الله مونږ در سره میدان کې کلک ولاړ مونږ چې واړو سو وخت ماشومان مونږ چې سو مونږ چې سوخ ماشوبانو نو زمونږ خوا کې په گاوند کې سکسانو نو غیبا دا توره به غول په شپې په کور کې او باجه به ورسره غول ډولکې به ورسره وال نو بازي الکان چې په دلاره تیرېدل هغه وخت دا ډیره آرامي توبونه نو او اسی به کې بازي لک داسې او خوځېده نو ما ته والد سی وی بچوړي یو کار کولې شي مې اوجي وې دا توره والے چې توره غږی یا دا باجی والا باجه غږی بس صرف لیمبو ځان سره یو سیدا ورته مخې ته داسې کوي نو موږ به هغه وخت کې دا کول چې موږ به لیمبو داسې ک توره به د دکانو ډکه شو توره به بیا خالی کړه بیا به ډکه شو بیا به هغه توره والوي دغه الکان دي دای ماته لیمبو داسې کوي بیا به موږ هغه مجلس نه خلکو شړلو موږ به بیا پټلاړو بیا به لیمبو ورته داسې کولو لیکن زما عزیزانو الحمدلله که په هغه وخت کې وس نو موږ دغه سیس د منکولو د لپاره تدبیر کړو مسلمانانو تاسو ته ویل غواړم نن زما او ستا وشتا کچری د پیغمبر خلاف یو سړی میدان تراغه یا داسې مردار وی چې هغه د امام الانبیاء په شان کې ګستاخی کوي لکه ابل رزمونګه په هغه پار هوتی کې یو اعلان کړی دی چې قادیانانو باندې د پاکستان په آئین کې د آرټیکل 3 تحت 106 260 ترامیم کې شق نمبر 19 20 کې دا پابندی ده چې دا به د مسلمانانو جمعات ته نزي نه به جنازه کوي نه به د اختر منځ کوي بګي نه به عام منځ لدی جمعات ته زی نه به خپل کور کې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکل شي نه به د اختر پر ورځ نوې کپڑے اچي نه به بچا سلام کوي نه به د اختر مبارکي ور کوي ګینه باغی به وکاله قید دتا د پاکستان د آئین د 1984 د امتناع قادیانیت آرډیننس 298 سی لاندې وکاله قید ملاویږي اوس مونږ دا اعلان کړی دی چې کچری دغه قادیانان دغه عیدګاه ته بیا راغلل یا د چا جنازې لا یا د اختر په ورځ باندې د اختر منځ لرالل مونږ خلکو ته وی چې جامع به توباسه او بربند به کورونو ته لیږي کچری هغه خلکو ته جامع ویسته او سم مسله جوړه شو تاسو ملګرتیا کوي 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 نسم په نرا چغه ور سره وهي مونږ به سرونه قلم وو ان شاء الله وخت راغلی دی وخت راغی کاروبار ختم شو لیکن پلیتی ختم نشوا
نومي ختم شو لیکن د لندن او د کینیډا هغه شیطانت هغه ختم نشو من ورتوایو پاکستان سے اپنے ہاتھ اٹھاؤ پاکستان میں اپنی بدماشیاں اپنی شیطنت اور دجل و فریب ختم کرو ورنہ رب کعبہ کی قسم آج میدان عمل میں نوجوان نکل آیا ہے انشاءاللہ تمہارا تعاقب کرتے کرتے ہماری زندگیاں تو بیت جائے گی زندگی ختم ہو جائے گی پر تیرا جنازہ نکال کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی وی به ان شاء الله پنارا نن سم بچغه باندې باخر طرف نه आवाज ناراضي بچغه پنار تو به مقابله کو په 2 اکتوبر په میدان کې سوک سو مون سره ناشتي ان شاء الله پنارا باندې په میدان کې سوک سو کی یہی به ان شاء الله او ما یو بل اعلان کړو د 1 اکتوبر یادم سره ریلی په 1 اکتوبر کم ځای کې دا پاکستان چوک ختم نبوت چوک بینک روڈ مردان بہزارو د زرګونو موټر سایکلو ریلی بوي باغی کې کم ملګری وای چې په دغه ورځ به خپل موټر سایکل نه د ختم نبوت کار اخلم خلکو له دعوت ورکو او دا موټر سایکل به ګرځو دنیا ته وخایو چې دا پتنګانې سرفروشان ختم نبوت میدان ته راوتی دي فکس په 2 بجې به هغه ځای کې داسې یو ها جوړو داسې به یو چغه جوړو چې دنیا په تماشه شي چې دا دومره قوم د کم ځای نه راغی ایبه ان شاء الله